دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي د تیرو 40 کلونو په نسبت مو 3 کلونو کې زیاتو خلکو ته کار پیدا کړی او نوموړي د تیر نظام چارواکو افغانانو غوښتنه کړې چې راشئ افغانستان ته او خپل شخصي کاروبار مو شروع کړئ. موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې تاسې ته دې زیان ورسوي. قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهمو خبرونو ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد کابل کې یوې غونډې ته ویلي طالبانو چې په 3 کلونو کې څومره خلکو ته کار پیدا کړی دی په تیرو 40 کلونو کې ساری نه لري. نوموړي وایي په هیواد کې د بشپړ امنیت ټینګښت د کارموندنې تر ټولو لومړی شرط دی او له همدې وجې اوس خلک ډاډه خپل کار ته ځي او بیرته په سکون خپل کور ته ستنېږي. له بلې خوا دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي د عصري علومو مخالف نه یو. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو معاینیت د فارغانو یوې غونډې ته ویلي طالبانو د عصري زده کړو مخالف نه دي او د افغانستان دښمنان پراخه تبلیغات پیل کړي چې د طالبانو او د عصري علومو د زده کوونکو ترمنځ بې اتفاقي او بې باوري رامنځته کړي. نوموړي وویل څو لسیزې وړاندې هم دغه ډول تبلیغات کېدل او هغه خلک په خپلو اهدافو کې بریالي شوي هم وو، خو اوس باید ټول دیني او عصري زده کړې وکړي او د دښمن د تبلیغاتو بریالي کېدو اجازه ورنه کړي. ملت په دیني او عصري دواړو برخو کې زده کړو ته اړتیا لري. د اف جی نیوز درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. تر بیا ښې چارې د الله په امان.